ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نن بیان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق صرف دمره ده چې علماء په منځ کې په دوو خبرو کې لږ اختلاف ده. یو دا چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان څومره او دویمه دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی وو او کنا. بدا دو خبرې نن ستاسو مخ کې عرض کوم. عزیزانو علماء ټول پدې طرف باندې دي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان چې دي هغه یو سل او دولسو. امام سے رحمت الله علیه د 112 استادانو نه سبق ویلې چې په هغه استادانو کې یو امام جعفر صادق رحمت الله علیه هم. امام جعفر صادق رحمت الله علیه دا هغه امام دی چې کوم متعلق اوس شیعه لګیا دي او فقه جعفریه چغي وਹੀ. نو عزیزانو عرض داو چې مونږه د فقه حنفی چغي وਹੋ او شیعه چې دی هغه د فقه جعفریه چغي وਹੀ. نو کپ فقه جعفریه او فقه حنفی کې اختلاف وی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا فقه امام جعفر صادق نزدا کړي وا. نو بیا ولی د امام جعفر صادق فقه جدا ده او د امام ابو حنیفه فقه جدا ده. خبره دا نه ده. خبره دا ده چې دا چرته ثابت نه ده چې امام جعفر صادق په خپل لاس باندې د فقه د کوم کتاب تصنیف کړي. دا فقه جعفریه چې دا یو نیم سل کال رستو د امام جعفر صادق د وفات نه یو نیم سل کال رستو دا د شیعو مليانو تدوین کړي.
نو د شیعه مولا خو بیا خپل خوخه ده چې هر څه پکې لیکلي دی هغه لیکلي ځکه چې مولیانو په هر زمانہ کې د خپل مذاق مطابق لته خوالي دي کړ قران کې راځي ويل للذين يكتبون بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هلاکت وی د اغلا سونو د پاره چې دی لیکلو کی او بیا وای چې دا د خدای کلام دی دا د يهودو د علماو په حق کې خدای پاک ویلي دي چې اغیب په خپل لاس لیکلو کړه او قوم ته به یو شی پیش کړ چې دا د خدای کلام نو الله وی چې ویلن هلاکت او تبعی دی وی بعض مفسرین وایي چې ویل دا هغه کنده ده په جهنم کې چې ار ورځ جهنم هم او یا کرته د دې کندې نه امان غواړي نو عزیزانو عرض می داو چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه چې د لاس د فقه تصنیف شته خدا ملک نه دی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 112 استادان دویمه خبره دادا چې د څومره لوی علم مالکو د دې اندازا علما لګولش عزیزانو دې اسیو د قیاس درته وایم نو رافقی جزئیات خو زه تاسو په پویول نشم ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضیو او یو کیس ورته راغی چې صاحب یو سلور کس ناستو او مار راغی مار په دې یو کس داسې مار وروخته د ځان نه لړکو په دې دویم ورو غورځېدو د دویم ځان نه چې لړکو په دې دریم ورو غورځېدو د دریم چې ځان نه لړکو په دې سلورم ورو غورځېدو دا سلورم یې وچی چلو مړ شو دا یو مقدمه راغله ابن ابي ليلى تا نو ابن ابي ليلى توس دا فیصله کول دي چې دا مړ چې مارو چی چلو د دې مار چې چون کی دیت بسوک ورکی په دې درو کې تاوان بدل دی مړی څوک ورکی ځکه چې دا خو قتل خطا ده او قتل خطا کی دیت ورکول ضروری وي نو د دې دیت بده درو کې څوک ورکی ابن ابي ليلى فیصله ورکړه چې داړم بنه سره چې پچا مار ورختلو او د پاغه ورو غرزیدو نو دا معاملې د دنه شروع وا نو تاوان به داړم بنه سره ورکی نو ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضیو خلکو من لړم بي سړی نه تاوان واغستو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا مسله پیش و چې صاحب داسي یو کیس شوو او ابن ابي ليلى دا فیصله وکړه امام صاحب وی چې الله دې رحم وکي په ابن ابي ليلى باندې دا فیصله شپاره سنه غلطه کړې خبره دا څنګه ده اوس دا قیاس ته اوس قیاس د علماء یو د داسې علما لکه ابو حنیفه ګوره زما د لاس ته ګوري امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې مار چراغ او په دیړومبي سړی وروخته او د ځان نه لړکو په دې دویم وروخته نو دا دویم یو چې چلو که بچ شو تاسو وای بچ امام صاحب وی چې دا دویم بچ شو نو دا ډومبنه سره اخلاص شو
د چې پچا ور غرزولې وا بچ شو چې بچ شو نو د اخلاص شو د دویم چې ورو غرزولو په دې دریم باندې نو دا دریم بچ شو کوي چې چلو بچ شو نو دا دویم هم خلاص شو ٹھیک شو ځکه چې د دې په عمل خو یو بلونه چې چلی شو نو دا دوه خلاص شو خبره په دا او په د کې ده دې سړی چې په دې ورو غرزولو دا یو چې چلو اوس مجرم دا دریم دی مجرم درېمم اله ده چې اوس بدا کته شي چې د درېم چې په دې سلورم سړی مار ورو غرزولو نو دا سلورم پاغه ټکی وخړو او کس سات پسې وخړو نو امام صاحب وی چې کدی درېم سړی چې په سلورم مار ور غرزولې ده کپا ټکی خړلې خو تاوان په دې درېم ده او کس سات پسې خړلې نو دا درېم هم خلاص ته د دې سلورم خپل سستی و خلاص ته د دې سلورم خپل سستی و دبم ځان نټېله کړي وکړه ما په دې خبره پوښتنه دا قیاس د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ابن ابي ليلى ته چې خبره ورله چې امام صاحب خدا سي وي ابن ابي ليلى بادشاہ ته رپورټ وکړو چې دا امام ابو حنیفه چې وینو زه فیصله نه کوم زه فیصله وکم او دی وی چې د پکې دا غلطي کړې ده د بادشاہ راغوښتو چې یا به زما قاضي کېږي او یا د جیل تاچو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی چې قاضي کېده خو خکار ده لوی منصب به زما لاس کې راشي خو ما د بادشاہ قاضي توپ تا د پیغمبر یو حدیث نه پریدي یو حدیث را پورن خطه ده ان نه پریدي چې زه قاضي شم نو بادشاہ ورته ویل چې کوم حدیث ته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د قوم مشر او د قوم قاضي شي ذبح بغیر سکین اغا لال کړي شي بغیر د چړې نه نو زه قضا ستا زکه نه قبلوم چې د پیغمبر دا حدیث میں ستا قضا ته نه پریدي کم سړی چې د قوم مشر شي ابه تیغه حلال کړي شي به تیغه نو زه ځان به تیغه نه حلالوم زه د قوم قضا او مشري نه کوم واغستو په جیل کې واچولو او په جیل کې ور سره داسې عملو کو چې هغه په جیل کې وفات شو نو عرض میں داو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی صحابی چاته وای چې پیغمبر لیدلې تابعی چاته وای چې هغه صحابی لیدلې علما لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلې 72 صحابه علما لیکي چې په دې کې دا شرط نشتا چې په نابالغ توپ کې نابالغ معصوم پیغمبر لیدلې نو اغم د صحابه رتبه ده او نابالغ معصوم صحابي ولیدو نو داغه هم د تابعی رتبه ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلې لہذا امام ابو حنیفه تابعی ده په دې تابعی توپ کې فائدہ صدا فائدہ پیغمبر ویلې ده چې خیر القرون قرنی بهتره په زمانو کې زمانہ ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زمانہ چرته وا یا چرته پیدا بشي پیغمبر وی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم نو بهتره په زمانو کې زمانہ ده چې هغه د صحابه او دور ده ثم الذين يلونهم بیا هغه زمانہ بهتره ده چې کما زمانه ته نږدې ده نو د زمانه ته نږدې بیا د تابعین زمانہ ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دغه حدیث لاندې
د پیغمبر په دغه ذات کې دی چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم. نو امام ابو حنیفه په هغه بهتره زمانہ کې دی چې هغه کې بیا یو امام بل نشتا، دا ټول د نبی ارستو. دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریر کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند عزیزانو امام شافعی رحمت اللہ علیہ دویم امام دے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ او د امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ په منځ کې څه لږ اختلاف دی. دریم امام دے امام مالک رحمت اللہ علیہ. سلورم امام دے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. دا سلور امامان دی. نمبر په نمبر د دی بیان ستاسو مخه تبرازی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ د امام صاحب نا لګرستو دے. په اسلامی قوانینو کې دو قسم اختلاف ہوئی. یو اختلاف په اصولو کی وی او یو اختلاف په فروعو کی. دائمہ مجتہدین په منځ کې اختلاف د اصول نشته. په اصول کې ټول ائمه مجتهدین چې دي دا متفق دي. اختلاف چې دی هغه په فروع کې دی او فروعي اختلافات له دومره زور ورکول چې مونږ په یو بل ته کافر وایو، دا په اسلام کې حرام او ناروا دي. عزیزانو اوس که تاسو خیال وکئ مونږ بعضې وخت کې یو جماعت کې پیښ شو چې هلته خلقو په مانځه کې لاسونه دلته په سینه ایښي. یا مانځه کې هغې رفع الیدین کوي، رکوع ته چې ښکته ځي نو لاسونه داسې کي او بیا ښکته لاس. د هغې نه چې لږ اخوا دېخوا څه وګورو نو یک دم په فتوا ولګو چې دا خو هلکه کافر دي، بل شان مونځ کوي. څنګه بل شان مونځ کوي؟ وای په مانځه کې په لاسونو اشارې کوي. یا په مانځه کې ولدوالین نرستو آمین په زوره وای.
نو بیا ګرځو تا ته وایم بل ته وایم دې جومات کې خدا سي خلکو یاره یو ځای کې پیښ شوی او ما مانځه کې داسې چل کولو رستو به آمین په زور او دا شرارت پسې به ټوله ورځ ګرځو یو بل سره به دا خبرې نو دا بدبخت قوم چې دی خبر نه دي دا نه پیژني چې اصول څه ته وایي دا نه پیژني چې فروع څه ته وایي لنډ غوندې مثال درته وایم په مانځه کې دا ولاړه دا د اصولو د صلات نه دا د ارکانو د صلات نه لاس دلته یې خول یا دلته یې خول یا زوړن نیول دا د فروع د صلات که یو سړی په مانځه ودرېدا او نیت یې وتړل او لاسونه یې بالکل زوړن نیولي او الحمد سورت یې ووې او رکوع ته لاړو مونځ کېږي که نه دا خو ما اوس ووې که نه تاسو خو ستاسو مذهب دا دی چې مونځ یې ونه شو ولې لکه لاسونه یې زوړن نیولي نو اختلاف دائمه مجتهدینو منځ کې دا لوی رحمتي اوس د امام ابو حنیفه او د امام شافعی منځ کې اختلاف دی لیکن د تعلق عالم ګورا د اندرون د صفای عالم ګورا امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې ما تبکمه مسله کې څه مشکل پیښ شو نو زبد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر ته لاړم چې قبر ته به لاړم نو التبه می 2 رکعات نفل وکړ نو د امام شافعی مذهب دا دی چې هغه په منځ کې رفع الیدین کوي لاسونه دلېږي و امام شافعی وایي چې د امام صاحب د قبر سره به ما نفل کول نو ما به رفع الیدین هم نه کول او په سینه به مې لاس هم نه کې خو لاندې به مې لاس کې خو ځکه چې د دې قبر والا مذهب دانو نو دنه مال حیا راتله خو به کې څوک داس چا سره جستا اختلافي او ته داغه قبر ته بلار شي او 2 رکعات نفل بو کې او دعاګانې بو کې چې خدای دا مشکل زما آسان د امام شافعی سره د اختلاف د امام ابو حنیفه سره داغه په قبر به نفلونه کول او بیا به خپل مسلک پرې چې د دې قبر والا مذهب دانه لري چې د خپن شي چرته تاسو خیال را امام شافعی رحمت الله علیه دا سوکو د کمزه او کمزه کې پیدا ہو او بیا علم په کمزه کې کړو دا بیان دی نه عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه د خپل نوم چې دی محمد او د پلار نوم ادریس نو دی وایا محمد ابن ادریس د سلسله د نسب چې دا هغه پشپغم پشت کې
د عبد المطلب او عبد مناف سره لګي. عبد مناف چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکو، نو دا شافعی چې و دا د عبد مناف زویو. نو گویا پشپگم پشت کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ چھ دے دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نسب دے. نو دتا شافعی زکا وئی چھ نسبت اغا نکتا کیگی چھ دا غور نکا ناما چھ دا شافعی وا، نو دا نکا پا نم مشهور شوه دے زکا چھ دا اغا نسبت دا پیغمبر دا نکا سراو کنی دا خپل نم چھ دے اغا محمدو دا پلار نم ادریس. نو امام شافعی تا شافعی زکوی چې نسبت اغا نکتا شوه. بیا د مور چې وا اغا سوک وا، د مور چې وا د مور سلسله نسب چې ده دا حضرت علی صاحب د ترور سره لګي. پدریم پشت کے تقریباً آغا دا حضرت علی دا ترور سره لگی، یعنی دے دا مور دا طرف نہ دا حضرت علی ہم نسب دے، او دا پلار دا طرف نہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نسب دے. نو گویا دا پا خاندان رسول کے شمار دے او سید دے. پیدا شوه کله ده؟ پیدا شوه امام شافعی رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د وفات پشپا باندې پیدا شوه. په کوم شپه چې امام ابو حنیفه وفات شو نو په هغه شپه باندې امام شافعی پیدا شو. علماء لکی چې دا سا عجیب و غریب واقعا ولی رونما شوا چې یو طرف ته لوی امام د دین وفات کیږي او بل طرف ته لوی امام د دین پیدا کیږي. نو علماء یو لطیفه ورپسې جوړه کړه چې دا قصه داوا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ژوندو نو امام شافعی ته نه دنیا ته نشو راتله. دا علماء مذاق ده. زکه چې یو رڼا موجود و او عظیم رڼا چې ټوله دنیا رڼا کړې و نو دی وجنا بل رڼا دنیا ته نشو راتله. نو امام صاحب چې موجودو نو امام شافعی ته نه نشو راتله، خو چې دی وفات شو نو هغه دنیا ته راغی. عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه چې پیدائش دې چې د اوو کالو شو نو قرآن ورته یادو چې د اوو کالو شو نو ټول قرآنی بیا یاد کړو. زمونږ د طالبانو نقل زه تاسو کوم اور سړی به دې
دا تنبه به د تنې نه پنا کیږي. هلکه څه چل کې استاد وې قرآن یادوم څومره سپاره دي دا ویل اوس په درېمه کې ما نو تر اوسه دې څه خرڅاړول خدای دې ورکا غاټ سنډا به. امام شافعی رحمت الله علیه عمر چې 9 کال شو نو قرآن یاد کړو بیا او د عمر چې 15 کال شو نو موطا امام مالک یاد کړو بیا. علماء ورته ورځ وی چې تا ته موطا شروع کوو. امام شافعی رحمت الله علیه ورته فرمایل چې موطا ما ته شروع کوي ما تاسو وکې دی او موطا کتابونه مخه تکې دی او واوري چې زه درته واورم. نو علماء مخه ته موطا کتاب کې هو او واوري چې زه درته واورم. نو علماء مخه ته موطا کتاب کې هو او امام شافعی ورته شروع شو حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټول موطا امام شافعی رحمت الله علیه په یاد ورته تیرا کړه. نن بیان دی د امام مالک رحمت الله علیه. عزیزانو امام مالک رحمت اللہ علیہ دا عربی النسل دے. لکه امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فارسی النسل علماء لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیشنګوئی کړي وا چې فارسی النسل یو سړی به د اسلام چراغ دومره بلندی چې تر قیامت پورې به د هغې څوک مثال پیدا کولی نشي. په دې باندې د ټولو ائمه محدثین او فقهاو تقریبا اتفاق ده چې د پیغمبر د دې پیشنګویۍ نه مراد چې ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. ځکه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه الله پاک کم کار په باب د دین کې اغسته ده داغه مثال به تر قیامت پورې په دنیا کې څوک پیدا نه کی. عزیزانو دته د علم سره سره الله پاک قوت اجتهادی او قوت دماغی دومره لوی ور کړو چې داغي مثال نو. ابن ابي ليلى دا د ډېر لوی علم خاوندو او د بادشاہ قاضیو. نو ابن ابي ليلى په لار روانو او یو سړی بل سړی ته کنزل وکړه. کنزل دا ورته وکړه چې ابن الزانیتین
او د دوو زناکارو زویا. ابن ابي ليلى فوراً خپل دارو قضا تلاړو او پولیس راولېګلو، دا سړی اونیو، دا ځان ته پیش کړو چې تا سره څه ګوان شته چې د دوو زناکارو زوی دی؟ هغه ورته وی چې نه صاحب ګوان نشته. ابن ابي ليلى حکم کو پټکی چې د فوراً اتشل دوره وهي، ځکه چې د یوې کنځلې په بدل کې اتیا دورې دي او تا دو کنځلې کړې دي. ابن الزانیتین د دوو زناکارو مور او پلار دواړو ته د زنا نسبت کړي دي، نو کنځلې دو شوي، نو لہذا پتا دو حد جاری کیږي، اتشل دوره وهي. ابن ابي ليلى چې دا حد جاری ک، امام ابو حنیفه لاله ته پتا ولګیدا چې ابن ابي ليلى یو سړی ته سزا ورکړه او داسې ورکړه. امام ابو حنیفه فرمایل چې ابن ابي ليلى باندې د خدای رحم وکي، په دې یو فیصله کې دوه غلطۍ کړې دي. فیصله یو ده او غلطۍ پکې دوه کړي. کمی امام ابو حنیفه ورته فرمایي چې همیشه د پاره سزا چې دا هغه په الفاظ ورکړل کیږي. ابن الزانیتین لفظ یو دی، معنی دو دی، نو چې لفظ یو دی نو دا سړی د یو سزا مستحق د اتیا درو اتشلی نوی ورکول پکار. دویمه خبره غلطی دا ده چې دې سړی لسزای اتشل دوری لگاتار ورکړي، په یو ځای اتشل دوری ووالو. مسله دا ده چې دوه حدا په یو سړی باندې لازم شي، دوه حدا، نو یو حد چې ووالی شي نو بیا به څو ورځې پرېښوی شي چې دا زخمونه جوړ شي، دی په آرام شي، بیا به په بل حد جاری کیږي. نو ابن ابي ليلى په یو ځای په دوه حد جاری کړ. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه قوت اجتهاد چې د بادشاہ د قاضیانو په فیصلو کې به غلطۍ راځي. ابن ابي ليلى بادشاہ ته شکایت وکړ چې زه خود نه ډېر تنګ یم. ارزه لانجه جوړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لاړو مکه معظمه. مکه معظمه تلاړو، ال خلق ته پته ولګیدا چې ده په امام پسې رستو الحمد نه وای. دا یو بل باس ده او بل اختلاف ته د احناف او د شوافیع په منځ کې. د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې امام پسې به تولاړي نو الحمد بوي، او د امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې امام پسې برستو تقرات نه وي، چپ بولاړي. په مکه معظمه کې دا شوافع وغیرہ ورپسې کوټه کې ورسره دي او ورپسې رااله.
ویل دا تا ویلی دي چې امام پسې برستو الحمد نه وای. اوس برا سره فیصله کې کینی دا کوته کې ګوري کنه. حدیث کې راغلی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. هغه منځ نه کېږي چې کوم منځ کې الحمد نه ویلې شي. او ته چې امام پسې به الحمد نه وای. امام سے ورتوی چې الکه تاسو خو 2000 کسان یې، نو زه 2000 کسانو سره باس کولې شم. یعنی یو سړی 2000 کسانو سره باس کولې شي. او باس کوي خو یو سړی سره به کوي. نو 2000 خله در پسې وازي دي، نو 2000 سره به څه. هغه ورته وی چې خدا څومره کسانو سره کې. ویل یو کس منتخب کړي، یو کس چې هغه سره زباس وکم. دوی پکې یو لوی عالم کتلې ده او ورته وی چې دې بدر سره باس کوي. امام صاحب فرمایل چې دا سړی به ما سره باس کوي. وی چې آو ویل کده او غټلا نو تاسو ټولو غټلې ده. ویل او چې مونږ ټولو غټلې ده. او ویل کده بیلو ده. وی کده بیلو ده نو مونږ ټولو بیللې ده، مونږ بزو. امام صاحب صادر په وګوا چولو روان شو. 2000 کسان ورپسې شو. ویل چرته ځي؟ ویل تاسو په خپل فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشتا. تاسو په 2000 کسانو کې دا سره تاسو منتخب ک چې د غټه ستاسو غټه ده او د بیلات ستاسو بیلات ده. نو د امام قرات ستاسو قرات ته تاسو په خپل فیصله وکړه. دا عقل او فهم او دا دماغ. علماء لیکي چې امام مالک رحمت الله علیه چې دا عربی النسل او دا ذاتی طور د یمنو د نیکه چې ده دغه مالک چې ده دا د نیکه نامه و. نو د نیکه چې ده مالک او دې باندې خبط سړی باندې راځي چې عربو کې دا دستورو چې پنوسی باندې به څه چل کولو د نیکه نومي خو پنوسی به د غور نیکه نامای خو اوس مونږ کې خو خزه وای چې هه د مړی نامه ته کې لکه چې مونږ هو کم کار سم دی. دغه مالک چې دا په سن 2 هجری کې د یمن نراغه مدینه منوره ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت کو مسلمان شو. علماء وایي چې سیوا د بدر د جنگ نه په نورو ټولو جهادونو کې مالک رضی الله تعالی عنہ چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک په ټولو جهادونو کې. هغه نه بعد امام مالک رحمت الله علیه دا د مالک نو سیده چې نو سه او شنو خلقو په د خپل نیکنون کې
د پیدایش چې ده هغه په مدینه منوره کې شوه او پیدا کېدو نه بعد د شغل چو د لس اتو کالو په ژوند کې حدیث یادول په حدیث یادولو کې امام مالک رحمت الله علیه هغه سټیج ته ورسېدو او هغه علوم او فنون د حاصل کړه چې موطا امام مالک لیکل شروع کړ موطا امام مالک دا یو ټکی د یاد لرلو دی چې ذخیره حدیث را جمع کول او هغه بیا د کتاب شکل کې ورکول دا په اسلام کې اول سره امام مالک رحمت الله علیه چې دا کار کړي اول کتاب په اسلام کې د قران نه بعد چې لیکل شوی دی نو هغه موطا امام مالک دا ډومبره کتاب اوس موطا امام مالک عزیزانو کزه قسم درته وخورم نو دروغجن بنشم چې په دې ټول صوبه سرحد کې په ټول صوبه سرحد کې شاید چې 30-40 نهایت 50 پورې علماء به چې هغه په موطا امام مالک کوي په ټول صوبه سرحد کې او دې څومره چې خپګ دې د استاد په سر به کېږي په ټول صوبه سرحد بیا د امام مالک رحمت الله علیه فقاهت چې کوم دی اوس یو مسله پیښه ده مسله دا پیښه ده چې یو سړی قسم وخوړو چې کما د جنابت نه غسل وکړو نو په ما د خزه پدری کانی طلاق ہے جنابت پیژنئ څه ته وایي غسل کولو ته جنابت وایي کا ویښ عمر دې تیر کړو یعنی لفظ جنابت تاسو نه جنابت څه ته وایي خدای بندگانو چې سړی غسل کشي شپه احتلام ورته وشو یا خپل بیبي سره هم بستری وکړه یا دې ته جنوب وایي خبره پوه شئ نو سړی دا قسم وخوړو چې کما د جنابت نه غسل وکړو نو په ما د خزه پدری کانی طلاق اوس بچکه تب ټول عمر غسل کی ګرځي او که غسل کېل ته در باندې خزه طلاقي وګرځي کنه لګ نری نری ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي هغه ته چې خبره پیښ شو هغه وی چې غسل بنه کوي که وکړو په خزه طلاقيږي
خیال امراضی غسل بنک. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسکه کېده صاحب دا مسله په خد اوس بد سکی. امام ابو حنیفه فرمایل چې راځي چې د دې سړي علاج وکړو. یو سړی پوی کړی دی چې د دې دریاب په غاړه ته ودرېږه، زه به دا سړی دریاب ته غورځومه چې دی پکې یو دوه غوپې ووهي نو ته به فوراً راوباسې چې مړ نه شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سړی د لاسه ونیو چې راځه که نه چې دا مسله ولټو، خو چې د دریای دجله غاړې ته وروسته د غړک چې دیکای ورکړې ده، چې دیکای ورکړې ده دریاب کې اوس 2 3 4 5 غوپې ووالې، بل سړي ور ټوپ کړه لمبوزنو هغه راوویستو ورته زه بچیا غسل دم پاک شو ښځه دې طلاقه نه شو. تاسو خیال ده ابن ابي ليلى ته پته ولګېده چې امام ابو حنیفه دا چلو کو. ابن ابي ليلى ورته دا څنګه چلو شو؟ نو امام صاحب ورته وی چې او ابن ابي ليلى په هر شي کې نیت ضروری دی، په هر شي. او په غسل وستو کې نیت فرض نه دی. تاسو خیال راغی په غسل وستو کې 3 سيزونه فرض دي: خوله کې اوبه اچول، پوزه کې اوبه اچول او ټول بدن لمدول. دا 3 سيزونه چې بے نیت لامده شي نو غسل وته. ابن ابي ليلى اکبک شو او چې د امام ابو حنیفه د علم جواب چې ده دا ډېر ګران کړ. دا فقاهتو د دې فقهاو او دا علمو د دې خلک. امام مالک رحمت الله علیه دا موطا چې ولي کله نو بیا به دا درس کوله. طالبان براتلو دا موطا چې دا به ورته د پڑھاوله. هارون الرشید بادشاہ هغه وی چې امام مالک ته وایي چې زما دربار ته راځي او دا موطا چې دا ماته لګا اوري. امام مالک جواب ورولېګلو چې موطا د پیغمبر حدیث دی، خلق حدیثو پسې ګرځي، حدیث چا پسې نه ګرځي. دې حدیث پسې زه ګرځېدلم او ما حاصل کړی دي، حدیث ما پسې نه دی ګرځېدلی. نو د هارون الرشید ایمان ته بیا وګوره. آرا روان شو چې ټیک ده خلق علم پسې دي، علم خلقو پسې نه دي. ناراغه د درس ته نو بیا بل تقاضا وکړه. امام مالک ته وی چې کته دا موطا ما ته د دې عام طالبانو لګزان لوینو دا مهرباني بدی. امام مالک ورته وی چې کوم شی د عام خلقو د فائدې د پاره هغه په یو سړی نشي قربانې دی. دا درس د عام طالبانو د پاره دی. کله طالبانو په زمره کې کینه او اورې ډېره خدا کې خپل لار واه بادشاہ ته وی. هارون الرشید بسر و چشم د امام مالک رحمت الله علیه دا فرمان قبول کو او باغی کې بناستو او حدیث به د بغداد بادشاہ ورتا یو قاصد راولېګل
چې بادشاہ وایي چې یو 100 ورځو له بغداد ته راشه. امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې زه اوزګار نه یم، زه نه یم اوزګار. قاصد لاړو بیا راو چې یو 2 ورځو له خو راشه کنه بغداد ته. امام مالک رحمت الله علیه جواب ورولېږلو چې 2 ورځو له نه چې یوې ورځې لم برابر نه. قاصد لاړو بیا راو چې د خدا بنده یو ورځې له خو راشه. امام مالک ورته فرمایل چې بادشاہ ته وایا چې زما دې د خدای په ذات قسمی چې په مدینه منوره کې د رسول الله په خوا کې 1 منټ زستا په ټوله بادشاہي ورنک. زه چې د په قبر په خوا کې 1 منټ تیروم نو دغه 1 منټ کټوله بادشاہي د بغداد راکې نو در بینه. عاشق دیته وي. رحمان بابا ته چاوي راځه دلته مولا راغله د جلسه د تقریر به پکې واوري. هغه څه چل دی و مولود شریف ته مولا راغله د تقریر به پکې کوي ته به واوري. هغه ورته له ول رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقان. رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقان چې غوږونی سي ناسح غوندې اوزګار تا. دا تقریرونه چې کوي دا اوزګار دي او زه د عشق په کار کې باندې ما نو زه ورته اوزګار نه. امام مالک ورته وې زه د هغه خاورو د عشق په تاک کې ناستم ستا بادشاہي ما ته پکار نه ده او نه د بادشاہ دعوت ما ته پکار. جلار شي کنه و زکه نظم چې د پیغمبر یو حدیث میں د بادشاہ نزدېکت ته نه پریدي. پیغمبر فرمایلی دي چې من خالط الملوک څوک چې د بادشاہانو سره خلط شي خوراک سکاک ناستا پاستا روابط تعلقات دا خلق غلط دین دی دا د دین غلط دی. نو د پیغمبر دا حدیث چې ده دا مې د بادشاہ په دعوت باندې التتلو تنفری. عزیزانو د عشق دا عالم چې په ټول عمر کې سیوا د حج نه په ټول عمر کې یو شپه د مدینې نه بار نه ده کړې. یو شپه بیا په ټول عمر کې په مدینه منوره کې چرته په سورلې نه ده سور شوه چې دې زمکه لاندې زما محبوب پروت ته کزه په سورلې سور شم نو بلاندې راشي. یا رب بیا په ټولې زندګۍ کې په مدینه منوره کې پڼې نه وې پخپو کړې خپیاب لا بګرځي چې کوم ازمکه زما محبوب د خپل لاندې راغلي دا زما د خپې غوسې شي چې پاغه ازمکه به ز پڼو سره ګرځي.
د امام مالک رحمت الله علیه د عشق او د مینې دا عالم د دې بدل کې څه شی او بیا بدل کې څه د دې په بدل کې عرش په رسول الله سره ملاقات عرش په خو چې سترګې به پټې شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به مجلس د 15 کالو په عمر کې عالم شوی او نه فقط دا چې د عالم شوی د 15 کالو په عمر کې بیا تصنیف د موطا امام مالک هم کړو بیا دغه موطا چې دا بد طالبانو ته درس کولا د لری لری اطرافو نبا خلق راتلو امام مالک رحمت الله علیه نبه موطاز د کولا موطا چونکه د حدیث کتاب دی او په دې ټول کتاب کې فرامین دي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه بیا د پدی خپل دور حیات کې کم احتیاط چې کړه دې په حدیث را جمع کولو چا به ورته وی چې دې سړی ته یو حدیث یاد دی د پیغمبر نو دې بلاړو دا